السلام علیکم ګران دوستانو، ولې هڅه وکړئ چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې ستاسو ته ما یو تصویر راوړی ده چې دغه تصویر تاسو څنګه ډیزاین کولی شئ. دلته ما یو تصویر ډیزاین کړی ده. دغه تصویر تاسو ته ښکاري دوستانو. دغه تصویر په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه دغه شانتې ډیزاین کولی شو. نو دوستانو دغه ویډیو شروع کوو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکريب کړی نو چینل درسره سبسکريب کړئ او د بیل آیکن یعنې زنګ نشان باندې هم کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې بیا زر ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو درسره ضرور لایک کړئ. دوستانو راځو شروع کوو ویډیو. تاسو سره به دغه یو پيکس آرټ کیمره وي. دغه کیمره تاسو ته ښکاري. دغه کیمره تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ او تاسو ته ما لاندې په ډسکرپشن کې هم لینک درکړی وي. یو دونه تصویر ده. دغه تصویر به هم تاسو ته زه په ډسکرپشن کې د ټليګرام چينل لینک درکړم. هغه ټليګرام چينل ته چې کله تاسو داخل شئ نو هغلته به دغه تصویر وي. دغه یو تصویر دوستان، دغه تصویر به تاسو ته ما په ټليګرام چينل کې اچولی وي. نو راځو ویډیو شروع کوو. دوستانو چې کله تاسو پيکس آرټ کیمره اوپن کړئ نو دلته به تاسو ته ښکاري د جمع نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته به اوس هغه تصویر ورته راواخلئ. اوس دغه تصویر زه راغلم او بیا یې هم هغه ته لګوم. نو تاسو دوستانو په دې آل فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته به ستاسو ټول تصویرونه راواخلئ او هغه تصویر به تاسو پکې خوښ کړئ. کله چې دغه تصویر خوښ کړو نو دوستانو دغه تصویر به تاسو خوروئ نه. دلته به تاسو څنګ ته راسئ او په ایډ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته ستاسو سره باید د فیسبوک د پروفایل تصویر درسره وي. دغه تصویر کله چې تاسو د فیسبوک پروفایل څخه یو سکرین شاټ واخلئ او هغه تصویر بیا تاسو دغه عکس کې لګولی شئ. نو تصویر دوستان تاسو انتخاب کړئ او بیا په ایډ باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو دغه تصویر د کراپ ته به راسئ او کراپ کې به دغه تصویر هم د موبایل بټن یې ورڅخه لرې کړئ او پاس به هم د بیټرۍ نشان لرې کړئ، یعنې چې تاسو تصویر برابر کړئ. نو بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دغه تصویر به تاسو داسې نږدې کړئ او د دې صفحې سره به یې برابر کړئ. کله چې دې صفحې سره برابر کړ نو دې ځای ته به تاسو راوړئ. دې ځای ته دلته چې کله دوستان دغه تصویر راوړ نو اوس دلته تاسو به څنګ ته لاړ شئ او په بلینډ باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو په ملټیپل ته راسئ. ملټیپل ته چې کله راغلی نو تاسو ته ښکاري دغه تصویر هغه څه په دې کې لږ اندازه ښکارېږي د فیسبوک هغه. نو دغه تصویر تاسو ته ښکاري دغه د کونج کې تاسو ته ښکاري د هوم ښکارېږي د فیسبوک هوم بټن. دا به تاسو ورک کړئ. په دې باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ په دې آپشن باندې او بیا دلته راسئ تاسو ریس ته به راسئ او دلته به تاسو دغه هم صفا کړئ او داسې ړنګ کړئ. دوستانو کله چې دغه ړنګ کړ او بیا به هم لاندې به هم دغه شانتې کړئ او کله چې دغه کار خلاص نو دوستانو بیا تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو بیا به هم په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. نو دغه تصویر د دوستانو جوړ شو. بیا کله چې تاسو دغه تصویر سیو کوئ په دې بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه هم سیو شو. سیو ټو ګالري ته سیو شو دوستانو. نو دوستانو دغه تصویر د جوړولو طریقه وه. هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو سره ضرور لایک کړئ، نو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. ښه وختونه ښې جاري الله مو عمل شه.